دا یو ورور سوال کړی دی، وی اکثر چې کله زه د منځه نه فارغه شم د جمعې د منځه نه او اذکار وکم او سنت وکم، بیا په جومات کې هسې ناست ځکه چې جومات کې زړه خوشحالیږي، سړي ته سکون او اطمینان ملوي، نو په دې ناسته باندې به الله ماله ثواب راکوي او که نه. داسې سوال ماته ښکاري، مخکې مې وپېر دوه شی و چې جومات کې هسې ناسته سړي له ثواب ورکوي او که نه. جواب د دې مسلې هغه دا دی، حدیث کې دا راځي چې کله یو مونځ کوونکی مونځ وکړي او بیا په هغه ځای کې ناست نو ملایک د ده دپاره بخښنه غواړي. او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، الملائکة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. یراد کې راځي ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. یو سړی دی مونځ وکړو بیا په هغه ځای کې ناست دی نو د ده دپاره ملایک بخښنه غواړي د هغه وخته پورې چې څو پورې دا اودس نه مات شوی، یا د هغه وخته پورې چې څو پورې ده په دې جومات کې بل چا له تکلیف نه یې ورکړی. او ملائک دا وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه، یا الله وی بخې یا الله رحم وکړه. نو ظاهر د حدیث دا دی چې دا فضیلت د هغه چا دی چې مونځ وکړي او بیا ناسي او داسې نه مات شوی، غیبت نه کوي، چا د تکلیف نه رسوي، که ذکر کوي او که نه کوي د الله رحم پراخه دی، د الله کرم پراخه دی، الله به له اجر ورکوي. په دې جومات کې ناسته وي د سړي زړه ته اطمینان او سکون رسوي. دا هله چې کله سړی جومات ته په دې نیت راځي چې زه ځم د الله سره جرګې دپاره. یو خو نن سبا ته عادت جوړ شوی دی، یو درس جوړي کله چې مانځه ته راځي په لاره کې خلک را منډې وایي. اول خو دا خلاف ورزي دی چې ته جومات ته راځي او را منډې وایي، نو بیا چې څنګه سلام وګرځي بیا یو منډه ده. نو ښکاري داسې لکه چې اکثر خلک هغه دا یو عادت ګڼي، مونځ دی کول غواړي، بوج دی په اوږو باندې پروت دی، او بیا به خلک وایي چې مونځ نه کوي، ډېرې والا به راپورې خاندي، کور کې به راپورې خلک خاندي، پلانې خفه کېږي، علانې خفه کېږي. دا د عبادت په نیت نه کوي چې راځي، عادت دې جوړ کړی، د مونځ نه عبادت جوړ کوي. دا که ته یوازې او که ته د خلکو په منځ کې، دا که ته په کار کې او که ته په کور کې، که ته بیمار او که ته روغ یې، که ته مالدار او که ته غریب یې، که څوک درته د مانځه وایي او که څوک نه وایي، که څوک درته ګوري او که څوک نه ګوري، دا یو حق دی د الله په موږ باندې چې دا به ادا کوو. نو داسې سړي ته په جومات کې اطمینان او سکون ملایږي. جوماتونه هغه ځایونه دي چې دلته د انسان زړه خوشحاله شي، او چې جومات ته راننوځي د سړي نه د دنیا ټول غمونه یې هېر شي. او چې د علم په مجالسو کې کښېني، لکه اوس موږ چې کوم مجلس کې ناست یو، دلته الحمدلله د سړي زړه باغ باغ وي، ټولې مسلې هغه د سړي نه دلته هېرې شي. خو چې دا درس ختم شي او په دې دروازه ووځي دا جاکۍ به ته بیا راځي. دلته زړونو ته سکون میلاویږي، دلته زړونو ته راحت میلاویږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یادولو سره زړونو ته اطمینان رسي. زړونو ته اطمینان دا نه په پیسو رسي، نه په مزدوریانو، نه په ډمتوب، نه په فحاشۍ، نه په نشو تماشو، نه ملګرو سره په ناست. زړه ته اطمینان د الله په یادولو سره رسي. او بیا چې جومات کې ناست دې سره زړه ته اطمینان رسي، خوشحالیږي دا زړه، ځکه چې ټولې خبرې چې تا اوري هغه ستا د فایدې خبرې دي، یا د دنیا فایده پکې ده، یا د آخرت ته، یا د دواړو فایده ده. نقصان په یو خبر کې تا ته نه میلاوي. الله ته نږدې کېږي، د شیطان نه لرې کېږي. دا قسمه خبرې د سړي په زړه کې سکون راولي، خوشحالي راولي، راحت راولي. نو موږ دا وایو انشاءالله چې کوم سړی جومات کې کېناستو او خپل اذکار یې وکړو، بیا هسې ناسته، الله به له اجر ورکوي. اگر که غوره دا دی چې سړی جومات کې ناست د قرآن تلاوت وکړي، ذکر وکړي، که نفلي منځونه ګنجایي شي نفلي منځونه دې وکړي، دا غوره ده د هسې ناستې نه. که سړی هسې هم ناستي د الله په کور کې ناست دی، زړه ته اطمینان او سکون رسي، او مونځ یې کړی دی جمعې نه بعد ناست دی، نو انشاءالله الله به له اجر ورکوي او الله رب العزت فراخه رحم او کرم والا دی.